السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به د پاکستان کرکټ مینوالو لپاره زبردست خبر او د افغانستان د کرکټ دپاره خو ډیر ضروری زبردست او د خوشحالۍ خبر. دوستانو، اول راځو د پاکستان کرکټ چې کوم سبا زبردسته لوبه ساوث افریقې سره انشاءالله چې کوم د T20 سیریز اولنۍ لوبه به سبا ترسره کیږي، د هغې پلینګ 11 اوس ځای نه اعلان شو. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. تاسو څه وایي چې دا پلینګ 11 کې کم کلاړي ډراپ کول پکارو او کم کلاړي اخیستل پکارو؟ دی واخیستو سکواډ نه دغه 11 کلاړین روچت که، نو زما په سوچ باندې خو دا کلاړین زم چې ښه دي، خو تاسو په کمنټ کې رای راکړئ چې یاره دغه سکواډ چې کم واخیستو، دا کم پلینګ 11 نن واخیستو سبا میچ دپاره د ساوث افریقې خلاف، نو تاسو څه وایي چې دا به ساوث افریقې ته شکست ورکړي که نه؟ په کمنټ کې رای راکړئ. او بل تاسو څه وایي چې په دې کې کم کلاړي ډراپ کول پکارو؟ زما په حساب باندې خو پلینګ 11 ډېر زبردست دی. بابر اعظم هم دی پکې، رضوان هم دی پکې، ښه کلاړین دي. زه وایم چې پلینګ 11 ډېر زبردست دی. نو دغه لوبه به دوستانو سبا شروع کیږي انشاءالله په 9 بجې د ماسخوتن او د افغانستان په ټایم باندې 8:30 بجې. نو زبردستې لوبې دي او سبا به که خیري دغه انجوای کوو. او بیا په 11 تاریخ د افغانستان لوبه ده، مازدیګر کې ده، نو زبردستې لوبې. بل د افغانستان چې کوم خبر تاسو سره ما یادولو چې شریک کوم هغه دا دی چې د PCL ډرافټینګ شروع کیږي دی بله میاشته کې. نو د افغانستان د چې کوم کلاړین دي، د افغانستان کلاړین دي، هغې وله نومونه ورکړي. څومره کلاړین وله نومونه ورکړي دوستانو؟ 19 کلاړین دي، هغې وله نومونه ورکړي. په دغه کې دغه دی، د نبي دی، حضرت الله زازی دی، نوین الحق دی، مجیب دی، تقریبا مړه به ډېر کلاړین دي د افغانستان. دغه دی پکې ګلبدین نایب دی، نو ډېر صدیق الله اتل هم دی پکې. لکه ټول داسې کلاړین دي، زبردست کلاړین دي د افغانستان. نو دا ډرافټینګ به کېږي بله میاشته کې. نو لکه د IPL غوندې دې ځل په PCL کې هم ښه روپۍ ده. او بل دا چې د IPL به څه مزه وي مړه، مزه خو زموږ د پاکستان سوپر لیګ. نو انشاءالله بله میاشته کې به ډرافټینګ کېږي، که خیري د افغانستان کلاړین به هم پکې اخلي. بل اسټریلیا شو، وارننګ چې دی هغه هم نه دی اخیستی. دې ځل IPL کې وارننګ ویلي چې یاره زه به خامخا که په PCL کې راته موقع میلاو شوه زه به. د انګلینډ کلاړین دي پکې، د ساوث افریقې دي زبردسته. PCL به دې ځل که خیري پاکستان چې کم سوپر لیګ دی نو ښه به انشاءالله موږ ته په نظر راځي د IPL نه به ښي. بل دوستانو چې کوم د افغانستان او د زیمبابوې سیریز دی، نو هغې دپاره نن د افغانستان چې کوم ټیم دی هغه میدان ته راکوز شوی دی او خپل پریکټس جاري ساتي. نو ډېر زبردست پریکټس یې چالو کړی دی. نو تاسو څه وایي چې زیمبابوې ته په زیمبابوې کې افغانستان ټیم شکست ورکړي او که نه؟ او دا سبا چې کومه لوبه ده نو دغه ډېره مهمه ده د پاکستان او د ساوث افریقې. بابر اعظم ریکارډ په ساوث افریقا کې ډېر ښه دی ماشاءالله. نو بابر اعظم خو په سکواډ کې تاسو ته په سکرین ښکاري. نو تاسو څه وایي چې سبا به ساوث افریقې له پاکستان ټیم شکست ورکړي او که نه؟ کمنټ کې رای ضرور راکړئ. دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ چې چېرته هم یئ. د الله په امان.